رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د کعبه په خوا کې مونځ کو سجده لګولې وه عقبه راغی ظالم او د رسول صلی الله علیه وسلم د صادرې راخ کودو او دومره راخ کودو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګې مبارکې راووتې پکې د مخې تک سور شو د سای وله بند کو پارټینګ کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی چې څنګه راننوتو ویلي دوی چې زما ملګري باندې دوی ګزارونه کړي پیغمبر باندې ګزارونه کړي رامنډې کړي او په دې منډه منډه کې دا وی تقتلون رجلا ان یقول ربي الله تاسو هغه سره وجني دا غصب دا ګناه دی چې هغه دا وی ربي الله الله زما رب دی نور هغه څه ګناه کړي د دې دلاسه تاسو وجني د دې دلاسه مړ کوي نو سیرت کې دې سره جو موږ بیان کړو سیرت په درسونو کې دا تفصیل واقعا چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم پرې خو دا په د باندې شروع کړ او دومره وو چې بیا دې اندامونو پته نه لګېده د سترګې د پوزې دومره له هر څه ورانګ مې هغه د خاندان کې سندرالو چې منع کړو کور ته یو کور کې د قسم وخوړو چې به د هغه وخته پورې نه به زه وبس کوم نه به خوراک کوم چې څو پورې ما رسول صلی الله علیه وسلم نه لیدلی چې هغه په څه حال کې دومره محبت د هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې څو پورې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیدلی دا وخته پورې زه ډوډۍ نه خورم زه به خوراک نه کوم څښاک به نه کوم چې کله یې ویوړو د رسول صلی کور ته د ده مور او د هغې بله ملګرې وه اولته یې رسول صلی وسلم ولیدو چې هغه په ارام دی روغ دی نو د هغې نه به دې شکر ادا کړو بیا یې اوبه وڅښکړې نو دا صحابه کرام د دوی سره چې څومره دشمني شوې ده او دوی ویستی شوي دي هغه په دې خبره چې دوی دا خبره کړې ده ربنا الله زموږ رب څوک دی هغه الله سبحانه وتعالی موږ باندې په دې دین کې څه سختي نه دي راغلي او نه دي الله راولي ځکه چې موږ ته خپل ایمانونو پته ده چې دا په سختو کې د ټینګېدو نه دي او په هغې کې موږ چې دی نو هغه عبادات او هغه محنت او د کوشش زموږ دغه حال دی روجې نیول موږ ته ګران دي یعنې بعض کسان لګیا دي روجې شماري زر زر چې دا به کله ختمېږي دا دینداري ده زموږ مونځ او دغه دینداري ده زموږ چې په ټیم نه دی درسي په روجه کې د الله کلام په قرآن اورېده د الله په کور کې د روجې په خوله هغې کې هم دی سستي کوي هغې له هم نشي راتلی پکې ډېر الحمدلله زموږ سره چې کوم ملګري دي خصوصا دې کال ډېر ښه ملګري الله هغوی له توفیق ورکړه الله دې له مزید توفیق ورکړي